أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية صدق الله مولانا العلي العظيم. محترمو د أهل سنت والجماعت د عقیدې او د مسلک سره تعلق لرونکو مسلمانانو، زه مولوي عبدالخالق مذهبا حنفي، مشربا قادري او بیعتا او سیاستا امارتي غواړم چې زموږ د امارت اسلامي یو فرمان په حقله باندې د دې ملګرو سره څه لږ خبره شریکه کړم. تاسو ته معلومه ده چې موږ ابتدا او زموږ ټول زندگی هغه لله الحمد د امارت اسلامي سره په خدمت کې او د هغه در بیعت لاندې تېره سوې ده. موږ کښنې په دا امارت کې لوی سوي یو، زندگی مو ټول په دا امارت کې ده، بیعت مو د دې امارت اسلامي سره سوی دی، تعلق مو د اسلامي امارت د عمراو د علماو سره دی. نو چې دا څو عمر مو خدمتونه کول دا مو د امارت اسلامي په غوښتنه باندې کول، دا مو د امارت اسلامي د مشایخو سره په تعلق درلودلو باندې کول. جهاد مو کړی دی د کفارو سره، الله دې قبول کړي، هغه مو د امارت اسلامي در چتر لاندې کړی دی. بیا چې مو د امارت او د مذهب د دشمنانو مقابله کول، چې چا زموږ پر امارت باندې اعتراضونه درلودل یا زموږ پر مذهب اعتراضونه درلودل، د هغو دفاع مو کول، دا به هم د امارت اسلامي در چتر لاندې او دوی په غوښتنه کول. اوس هم انشاءالله په امارت سره تعلق لرونکي یو، بیا هم دا زموږ امارت دی، بیا به هم انشاءالله موږ د امارت اسلامي در چتر لاندې د خپل خدمت کوو. خو اوس چې کله موږ ته د امارت اسلامي د خوا څخه غوښتنه د دې وسول چې تاسې د څه وخت دپاره د خدمت پر دغه طریقه باندې انتظار کوي، پر دا طریقه باندې د خدمت ودروئ، نو موږ د امارت اسلامي و دغه امر ته و د فرمان ته لبیک وایو، د هغه ته هرکلی وایو. موږ په سرو سترګو باندې قبول دی دا امر و فرمان، ځکه زموږ په غاړه کې یو هار دی چې هغه د اطاعت هار دی. د جمهوریت و د اسلام و د دې فرق په دې شي کې دی چې اسلام کې به اطاعت وي، بس امارت کې به اطاعت وي. نو د اطاعت غوندې یو غټ هار زموږ په غاړه کې دی چې د هغه څخه موږ یوې خواته نسو وتلی. نو د اطاعت په خاطر باندې چې زموږ عمراو څه وخت هم زموږ څه غوښتنه کړې ده، انشاءالله موږ هغه ته تیار یو، هغه پر سرو سترګو منو، هېڅ چونو چې راله هم په هغه کې نه کوو، د زړه د اخلاص یې قبلوو. اوس چې د امارت زموږ څخه دا غوښتنه ده، نو بالکل د هغه امر موږ ته قبول دی. دا خدمت خو نورې طریقې هم لله الحمد شته. موږ که دا اوس حالا هم هلته په افغانستان کې مو خدمت کوي، چې دا اوس حالا هم دورې په خدمت باندې بوخت وم چې دا امارت فرمان راتلی، هم د امارت اسلامي په غوښتنه کوي چې زه تللم افغانستان کې مې خدمت کوي، هغه وخت هم دا د امارت اسلامي په غوښتنه باندې تللی یم. دا د امارت اسلامي دغه تیرشاد د کمیسیون اصولنامې او هدایتنامې دي چې راکړي دي، هغه وخت هم د حاجي مستري صاحب په غوښتنه او په مشوره تللي یو. بیا هم دا خدمت کوو د امارت اسلامي په غوښتنه او په مشوره باندې انشاءالله کوو. هلته مو هم ملګري خبر دي، فعاله ملګري لرو، الحمدلله فعاله دلګي لرو. بیا هم ورځو دا خپل ملګرو ته ورځو، مجاهدینو ته ورځو، سنګرو ته ورځو، هلته خدمت کوو. د خدمت نورې لارې هم شته، پر بله طریقه به انشاءالله خدمت کوو. خدمت خو ډېرې طریقې دي، د جهاد او د مذهب خدمت پر نورو طریقو هم کېدلی شي، چې پر هره طریقه باندې وي انشاءالله موږ خدمت کوو. ملګرو ته مې وویل ما داسې ډېر څوک پاته هم نه وه، دا هم د امارت اسلامي یو پیرزوینه ده چې پر موږ باندې یې وکړله. داسې د کمزورو خلکو سره مو ځارونه ستړي کړي وو، هغه د میدان پر خلکو ته معلومه ده، ملګرو ته پر میدان هم یو داسې څوک نه وه پاته چې د مقابلې خلک وي یا د یو خبرو خلک وي. لله الحمد هغه خلکو ته معلومه سول چې څوک وه، هغه خلکو حال خلکو ته معلوم سو. نو بس دا د امارت غوښتنه ده، موږ ورته تیار یو. د هغه خدمت د امارت ته بیا هم خدمت کوو. موږ د امارت که موږ ته هر وخت خدمت وکړي موږ به کوو، که دوی ول بند یې کړي موږ به بندوو. چې پر څه طریقه دوی ول چې خدمت کوي موږ انشاءالله کوو، چې پر کومه طریقه دوی ول چې خدمت ودروي پر هغه طریقه یې دروو. د خپلو ټولو ملګرو څخه مو هم غوښتنه دا ده چې باید د امارت د هر فرمان د هر امر په کلکه باندې ښه په خوشحالي او په اخلاص باندې اتباع وکړو. الله دې موږ داسې بې داسې مشرانو نه کړي. موږ د علماو دي، زموږ مشران دي، زموږ رهبران دي. حضرت امیر المؤمنین شیخ الحدیث والتفسیر مولانا هبت الله حفظه الله دا زموږ استاد دی، بالذات مو استاد دی او د ډېر نږدې سره پیژنو. نو بس دا عمراو چې زموږ دپاره کومه لار خیر بلل دا دې پیرزوینه ده. الله دې د دې څخه خپله پیرزوینه قبول کړي. موږ ته دې الله نور هم د اطاعت او د امارت د دې امر د دې فرمان د صادرېدلو او پر ځان د عملي کولو توفیق راکړي.
هغه د مذهب او د امارت دشمنانو ته دا اپیل دی چې دا فکر ونه کړي چې ګوري د امارت د امر رالی نو نور به موږ د خپل خدمت ته خلاص یو، نو موږ به د امارت دشمني کوو، د مذهب دشمني به کوو. یا په دې باندې تاسو مه خوشحاله کېږئ. امارت همیشه حکمتونه په دې شانو کې لري، نور څوک هم د دفاع لري، په بله طریقه باندې هم د دفاع لارې لري. هغه به امارت پر هغه طریقه دفاع وکړي چې موږ ته بیا امر وکړي بیا به خدمت کوو، که امر نه وکړي تر هغه ساعته پورې به خدمت ولاړ وي. انشاءالله د الله دین هغه څوک نسي رکاولی، هغه به پر مخ باندې روان وي. د الله دین په مابینځ کې په مخ کې یو څوک یو خنډ نسي جوړولی. نور خلک هم انشاءالله ستا امارت خپل هم دې ته متوجه دي، در هر چا و دې شان ته متوجه دي. الله دې موږ ته اتباع او اطاعت په پوره طریقه را نصیب کړي. نو موږ د امارت د دې امر پوره هرکلی کوو بغیر له چونو چرا، بغیر له څه خبرو. بس دا امر دی زموږ پر سر او سترګو باندې قبول دی، د امراو امر دی، پر موږ اطاعت فرض دی. د اطاعت یو هار په غاړه کې دی. اللهم هل بلغت وما علیه.